او 600 کسانو ته پی نفر 15,000 افغانۍ ویشل کیږي. یک زنگ آمدیم سواکایی که دما که بیا که در تو کمک اینقدر اشتگاه من خوش شده برادر جان. والا 15,000 نقدی مرسته وشو. څوک چې مرسته کې خیر وسی امارات اسلامی افغانستان مننه کوو. خوش هستیم از ایشانا، مشکلات ما حل می شود. د راټولولو د سوالګرو د جریان لري. لس زرو کسانو ته په ولایاتو کې او 10,000 کسانو ته په مرکز کې کابل کې. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینیت له لوري نن په کابل کې له 600 بېوزلو او اړمنو کورنیو سره هغه چې په ښارونو او سړکونو باندې سوال کوه او له دوی سره ثبت او بایومټریک شوي وو نغدي مرسته ترسره شوه. د مسؤلینو په وینا په دې مرستو کې ټول 13 لکه افغانۍ وویشل شوې چې هرې کورنۍ ته 15,000 افغانۍ ورکړل شوې. ویل کېږي هغه کورنۍ د مرستې لپاره ټاکل شوې وې چې د سخت اقتصادي وضعیت له امله یې پر سړکونو او عامه ځایونو کې د خیر غوښتنه کوله. پر مستحقو مساکینو د نقدي مرستې د توزیع په جاري سلسله کې نن یو ځل بیا پر 600 کسانو او 600 کسانو ته پی نفر 15,000 افغانۍ ویشل کیږي. او دا لړۍ به د الله جل جلاله په مرسته او توفیق او د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د معینیت په کوشش بیا هم جاري وساتل سي تر څو د ولس دغه غریب او بېوسه قشر خپلې عاجلې او ضروري چارې ورباندې حل او فصل کړي. او دا مرستې خاص هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د فقر او ګدا نه بغیر بل هیڅ د معیشت لاره نه لري، نه کسب کولی سي او نه د کورنۍ سرپرست لري او نه دومره شتمني لري چې خپل روزمره ضروري چارې مخته ورباندې یوسي، بلکې د مجبورۍ په اساس یې فقر او ګدا ته لاس کړی وي. فقر او ګدا یې د ځان لپاره حرفت او کسب نه وي ګرځولی، ځکه فقر او ګدا د ځان لپاره حرفت او کسب ګرځول ناروا او حرام عمل دی. د یاد معینیت چارواکو وویل د دې مرستو موخه د بېوزلو کورنیو لاسنیوی، د سوالګرۍ کمول او د ټولنې له اړمنو قشرونو ملاتړ دی. هغوی زیاته کړه چې هڅه کوي د خیریه بنسټونو او اړونده ادارو په همکارۍ ورته مرستې نورې هم پراخې کړي. اگر چې دومره زیاته خو نه ده چې د دوی ټول مشکلات ورباندې حل شي، خو بیا هم په ډیره ښه موقع کې ده، ځکه د لوی اختر مبارکې شپې را روانې دي. د مساکینو په دغو شپو کې ضرورتونه نسبتا زیات وي، نو لهذا په دغو شپو او ورځو کې امارت اسلامی افغانستان او د داخله وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت دې کار ته اقدام وکړي او په دې اړه یې تصمیم ونیوي چې په دغه شپو کې دغه غربا او مساکینو سره یو څه وکړي. ان شاء الله ثم ان شاء الله دا لړۍ به دوام لري او تر ډیره حده به هغه مساکین او غربا چې هغه مستحقین وي د اختر تر ورځې و شپې پورې څوک پاته نسی. الله پاک جل جلاله دې امارت اسلامی افغانستان ته
دوغنده څه ورکړي چې په ټول ملک کې یو غریب او یو مسکین پاتې نشي چې د هغوی ته د امارت اسلامي افغانستان د لاسه خیر ورونه رسیږي. یو شمېر مرسته ترلاسه کوونکو د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی وکړ او ویل چې د اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو کې دا ډول مرستې کولی شي د هغوی د لومړنیو اړتیاوو یوه برخه پوره کړي. والا 15 زره نقدي مرسته وشو. څوک چې مرسته کې خیر وسي امارات اسلامي افغانستان مننه کوو د کارکوونو ته چې کمک دغه مستحقینو ته رسیږي چې څوک مستحق یې هغې ته رسیږي. خدای پاک د امارات اسلامی ته د خدای خیر برکت ورکړي، خدای دې ښه سره وکړي. خوش هستم تا خانه آخرت خیر ببینم مسلمانی که کمک کرده تو گشنه و تشنه هستیم اگر بار کنی در خانه های هم فرش نداری یا چیز خوراکی خوردنی نداری و خدا یک دیگ غذایی نداری چیز کنی اینا از تشکر که همه کمک کرده این قربان یک دما یک کمکی کرده خیر ببینید اشتگاه من در پای یک بود نداره در جان یک کالا نداره بیچاره همه لوجی لغت قربان ما یک کالا ندارم دیگه ندارم خدا مهربان است. اینم بگه کشیده بودیم بیچاره آمد یک زنگ آمدیم سبکایی که دما که بیا که تو کمک اینقدر اشتگاه من خوش شده برادر جان. خوش هستیم از ایشانا مشکلات ما حل میشه دیگه به خاطر که کاربار نیست وضعیت خراب است دیگه دی چیزا زیاد خوش هستیم. خوب است دیگه هم که ما کمک کنن همکاری کنن اولادای ما تعلیمشان تربیتشان در درسشان چیزایشان پیشرفت کنه دیگه خوراک و پوشاکشان صحیح شود نه یک چبلق صحیح دارن نه یک خوراک صحیح دارن نه یک پوشاک صحیح دارن دیگه ما میخوایم که نمی کمک ها که ما شود خوش هستیم دیگه هم بر ما کمک شود. د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې موین په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د سوالګرو د راټولولو لړۍ به همداسې دوام ولري او له کابل برسیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې به هم دغه مرستې وویشل شي. نو دا سلسله د راټولولو د سوالګرو دا جریان لري. زموږ د معینیت د منصوبینو په توسط باندې چې دا بیا سرې میاشتې ته معرفي کېږي، سره میاشتې بیا ارزیابي کوي او دا درې فریقه جوړیږي. یو فریق هغه سوالګر وي چې هغه مستحق سوالګر وي، یو فریق هغه سوالګر وي چې هغه حرفوي وي، یو قسم هغه سوالګر وي چې هغه سازمان یافته وي. نو موږ خاص او خاص د هغو کورنیو سره مرسته کوو چې هغه مستحق وي. د دغه پلان مطابق به 100,000 کسانو ته په ولایاتو کې او 10,000 کسانو ته په مرکز کې کابل کې دغه لړۍ روانه وي او دغه 15,000 افغانۍ به دغو مستحقو کورنیو ته ورکول کېږي او دا سلسله به جاري وي.